السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاست. ګرانو ملګرو، ډېرو خلکو د ما چې د ټیک ټاک باره کې پوښتنه کړې وه دا ټیک ټاک کې سلو موشن ویډیو څه رقم وسی. سلو موشن خو اول په اوس نن سبا په موبایلو کې سلو موشن آپشن راځي. نو بیا که تاسو په موبایل کې آپشن نه وي، له تاسو سره وړ موبایل وي، له دومره غټ موبایل له تاسو سره نه وي، نو د سلو موشن لپاره یو اپلیکیشن مو پکار کیږي، کاین ماسټر. مثال د ما کوم کتونکي چې د ما په خیال د ټولو چې به دا کاین ماسټر اپلیکیشن چې ده هغه به له دوی چې وي. نو په کاین ماسټر کې تاسو درښیم چې مثال څه رقم وي د ویډیو کوم سپیډ چې د هغه سلو کو، یعنی سلو موشن ته ویډیو واړوو او خپله ویډیو سلو موشن کو. دا ویډیو مثال ضرور د یو خلکو لپاره کوم چې ټیک ټاک استعمالوي او تاسو ته معلوم ده چې زراو خلک پښتانه ورونه ټیک ټاک استعمالوي، ویډیو جوړوي، خو دوی ته د سلو موشن طریقه نه معلومه. سلو موشن په ټیک ټاک کې هم آپشن ورکول کیږي. که حالت تاسو نشئ کولی، لږ مشکله دوره، نو بیا تاسو په موبایل کې خپله ویډیو سلو موشن ته واړوئ، سلو موشن یې کوئ، د هغه بعد تاسو دا ویډیوز کومه د هغه په تاسو ټیک ټاک کې اپلوډ کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو که ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې په موبایل کې جوړ کړم تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زیم افضل خان. راځئ شروع. ګرانو ملګرو، تاسو په ټیک ټاک کې ډېرې ویډیو لیدلې، مثال اول سړی را رهي تیز را رواني، د هغه بعد یو دم سلو، صحیح ده، نو هغه ته یې سلو موشن ویډیو. سلو موشن په ډېرو موبایلو کې اوس راځي خپل آپشن، خو په زړو موبایلو کې نشته. نو زه به در وکړم په هر موبایل کې که زوړ که نوی تاسو رقم سلو موشن ویډیو کې کړای شئ. د هغه لپاره موږ دلته ځو خپل فوټوز ته، او دلته زه تاسو ته یوه ویډیو در ښکاروم چې مثال ما جوړه کړې وه. زه به دا ویډیو تاسو ته ښکاره کړم چې دا ما خپل موبایل کې جوړه کړې وه. هغه اواز به یې بند کړم. دا سلو موشن تاسو وګورئ، دا ما په دغه موبایل خپله جوړه کړې ده. اول تیز ده، صحیح ده، د هغه بعد دا سلو موشن ده، صحیح ده. په دغه رقم ویډیو تاسو هم جوړولی شئ په خپل کاین ماسټر کې. نو کاین ماسټر کې به اول ویډیو ایډیټ کوئ، بیا به تاسو مثال په ټیک ټاک کې اپلوډ کوئ. په ټیک ټاک کې د سلو موشن یو آپشن شته، خو هغه داسې چې مثال ټوله ویډیو سلو وي، یعنې که 15 سکنټه ویډیو که 60 سکنټه ویډیو وي، هغه ټوله ویډیو به سلو وي. په هغه کې مثال ته داسې نشئ کولی چې لږ 15 منټه دې تیزه وي، 15 منټه دې سلو وي. خو موږ دلته ځو کاین ماسټر ته، صحیح ده. او دلته مثال موږ یو ویډیو رخو، زه به یې دا ړنګ کړم، هغه ګرونډ کې ناست یم، زه په ګرونډ کې تاسو ته ویډیو جوړوم، صحیح ده. دلته به زه هغه ویډیو اوله کومه ویډیو شته هغه به راواخلم، صحیح ده. دا ویډیو ما راواخیستله. اوس څه کوم، دا ویډیو زه تاسو ته پلی کوم چې دا ویډیو څه رقم ویډیو ده. دا سمپل ویډیو ده، ما په خپل موبایل جوړه کړې ده. دا رقم پاڼې رالې، صحیح ده، د هغه بعد پاڼې بېرته ما راواخیستلې. دا اوس وګوره ډېر تیز ده دلته، صحیح ده. دا ولې خپله ویډیو ده، ډېر تیز راسي پاڼې، خو دلته به تاسو وکړم دا تاسو څه رقم سلو کولی شئ، صحیح ده. زه به دغه کوم نور دغه ځای شته هغه به زه کټ کړم، صحیح ده. اوس پاته شو دغه ځای پاته شو، د هغه بعد دا لیر سلیکټ کړئ او دلته به ولاړ شئ سپیډ کنټرول ته، صحیح ده. سپیډ کنټرول ته څخه ولاړ شئ، تاسو تیزولی هم شئ، سلو کولی هم شئ. خو موږ به دلته سلو کوو، نو زه دلته سلو کوم او میوټ اډیو به کوو. اوس به تاسو وګورئ چې مثال کوم ویډیو شته هغه ډېره سلو شوه، صحیح ده. دا تاسو په خپله به اوس وګورئ چې څومره سلو شوې ده ویډیو. ته ګوره تاسو وینئ او دومره ښکارېږي هم نه، مثال یو رقم داسې سلو وي جټکې وخوري، هغه جټکې هم نشته پکې، صحیح ده. دا ټول داسې یو دم سلو ده، ډېر ښایسته جوړېږي. مثال تاسو ښایسته ویډیو جوړه کړئ په خپل هغه کې موبایل کې، نو ډېره ښایسته جوړېږي، صحیح ده. دلته تاسو دوباره وګورئ دا رقم باندې تاسو، صحیح ده، چې تاسو وګورئ چې رقم سلو شوې ده. په دغه رقم تاسو خپله ویډیو هم سلو کولی شئ په خپل موبایل کې. دغه ویډیو مقصد مې دغه رسم، مثال خلکو ما ته کمنټونه کړي ولې پښتانه خلک هم ډېر ټیک ټاک استعمالوي، چلوي، نو هغو غوښتنه کړې وه چې موږ ته ټیک ټاک سلو موشن ویډیو را زده کړه، راوایي ښه په دغه رقم باندې موږ ټیک ټاک ویډیو سلو کولی شو. خو په ټیک ټاک کې څه وړ وي، په ټیک ټاک کې داسې رقم وي، اول یوه ویډیو شوه، موږ به دغه کاپي واخلو، ډوپلیکیټ، صحیح. اول تیزه وي په ټیک ټاک کې، داسې کومه ده، دغه سپیډ به موږ وګورو، سپیډ یې دغه نارمل ده، دغه سپیډ به موږ سلو کړو، صحیح ده، فل به یې سلو کړو، اوکې به یې کړو. اوس تاسو ګورئ په ټیک ټاک کې داسې ویډیو تاسو ډېر لیدلي، مثال ته ګوره اول داسې تیز راسي، خو د هغه بعد یو دم داسې سلو راسي. هغه سلو موږ لږ کټ کړو په دغه ځای کې چې له پاڼو د لوېدلو نه شروع، صحیح ده. ولې دومره ځنډ کې بیا کې راځي، نو ځنډ کې راسي بیا خوند نه کوي، صحیح ده.
که غږ سم نه درځي د ویډیو غږ که خراب وي هغه وجه دغه ده زه په ګراوند کې ناست یم په ګراوند کې تاسو ته ویډیو جوړوم صحیح ده دغه رقم به تاسو مثال وګورئ اول تیزه راغله صحیح ده تیزې پاڼې ولوېدلې اوس په یو دم سلو ته ګوره داسې یو دم به سلو په دغه رقم باندې تاسو ویډیو سلو کولی شئ او د هغه بعد یې دلته تاسو سیف کولی شئ ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ تاسو ویډیو به ایکسپورټ شي صحیح ده په دغه رقم باندې مثال تاسو هر رقم ویډیو سلو کولی شئ تیزولی شئ یو بله خبره واورئ که مثال غږ د تاسو په ویډیو کې هغه غږ به خراب شي غږ به سلو شي د هغه لپاره مثال تاسو د ویډیو غږ چې کوم ده هغه ور بند کړئ هغه تاسو چیرې بندولی شئ چې زه بیک لاړ شم یو تاسو ته هغه هم در وښیم کله چې بیک لاړ شئ دلته به ولاړ شئ دغه غږ ته به ولاړ شئ غږ ته چې ولاړ شئ دا به زیرو کړي 10% به زیرو کړي تاسو د ویډیو غږ به بند شي د هغه به تاسو په ویډیو کې غږ نه وي او په دغه باندې هم تاسو کولی شئ سپیډ ته چې ولاړ شئ میوټ اډیو باندې کلیک وکړئ تاسو غږ به بند شي او تاسو په ویډیو کې غږ نه وي د هغه به تاسو خپله اواز دا چې ورسره لګولی شئ نو ګرانو ملګرو دا ویډیو خاص د ټیک ټاک خلکو لپاره وه که مې ویډیو ښه شوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ډېره مننه د الله په امان